تاسو ته چې کوم حکم میلاو شوی دی د ډي پی او صاحب د طرفه تاسو پکې څونه حده پورې کار وکړو څونه مې اراده ده ټریفیک چالان ول ورکوئ که نه په دفعه 379 کې به په اف آی آر کوئ په دغه مهم کې چې کوم تاسو پولیسو روان کړی دی په دې کې ستاسو سره د عوامو څونه مرسته ده ستاسو پښتون ورور ستاسو نازولی ورور جان نثار اخونخېل ستاسو په درانه چوپړ کې یم الله دې وکړي چې ښاد آباد او بریالي اوسئ دا وخت کتونکو زه د معیارو په تاڼه کې ولاړ یم د تحصیل ثمرباغ تاڼه ده او کوز دیر ضلع ده په دغه تاڼه کې چې څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ ډي پی او صاحب حکم کړی چې کوم غیر قانوني ډرایوینګ کیږي یا بنا هیلمټ رایډینګ کیږي نو د هغې پر ضد دې ګامونه پورته کړی شي پولیسو ته هدایات ورکړی شوي دي کوم هلکان هم چې دغه بنا لایسنس ډرایوینګ کوي یا بنا هیلمټ رایډینګ کوي نو د هغې مشران دې راوغوښتی شي بیان حلفي دې ته هم واغستی شي او په سختۍ دې هدایات هم ورکړی شي چې بنا لایسنس ډرایوینګ او بنا هیلمټ رایډینګ نه کوي کتونکو په کوم ځای چې ولاړ یم تاسو زما خواته چې څوک نه دا هغه خلک دي چې ټول عمر یې زموږ د ژوند د ژغورلو هڅه کړې ده زموږ د ژوند د بچ کولو هڅه یې کړې ده خو موږ هغه خلک یو چې چېرته هم د دې سره د مرستې هڅه او سوچ هم نه دی کړی هڅه کول وروسته دي سوچ هم موږ چېرته د دوی سره د مرستې نه دی کړی چېرته روانې مونډه ته ښه نو هیلمټ یې په سر نشته چې هیلمټ هم نه دی راغستی هیلمټ په څو روپۍ نن سبا کېږي تقریبا 600 خو به کېږي چې ته اکسیډنټ وکړې د هغې نه هیلمټ ښه دی جی ولې نه دی یو ملګری د هغه را روان دی هغه مخې ته ورځو بس میلمه دی نه استاد جي چې لکه په جلتۍ کې سړی راوځي د یو میلمه مخې له راځي او خدای مکه هغه ته ونه رسي نو په دې اړه څه نو په دې اړه د خوندنه ما مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو اکسیډنټ وکړئ د هغې به څوک ذمهواري چې ته په جلتۍ باندې روان یې کم از کم دومره خپل احتیاط هم سړی وکړي رور چېرته په عزیزو اقارب کې د چا قبر ته ودرېدلی جی ولې نه په زړه دې څه تېرېږي چې د چا قبر ته ودرېږې مسله د کار دی چې که نه د هغه زاړه یادونه ذهن ته راشي او قبر ته یې ولاړې نو زړه دې دغه وخت کې څه وایي مسله کار یا څه به ووایم درد خو کوي زړه که ولې نه کوي غواړې چې ستا قبر ته دې شي څوک ودرېږي هغه په زړه به بیا څه تېرېږي نه یاره داسې خو نه غواړو خو بیا هم سړی احتیاط کوه ژوند ډېر قیمتي دی کارت شته زمانه سازي کارت نشته لایسنس شته نه ګاډي کاغذ نشته ور کې دي زما تا چې کون راوتی ته هیلمټ ولې نه لګاو دا موږ ته حکم دی چې بھائی په دې کې سخت کریک ډاون وکړي موټر سایکل خلاف ډېر سخت کریک ډاون روان دی افسرانو دا حکم دی چې دا په تاڼه کې بندوي د دې مشران سربراہ چې کوم دی د کورو دا به راغواړئ دا به حلفیه بیان ورکوي حلفیه بیان به عدالت رالي او هغه نه پس په موږ بیا موټر سایکل هغه ته پرېږدو بیان داسې بیان دی چې یاره آینده لپاره به زما دا ماشوم چې کوم دی دا به موټر سایکل نه چلوي نو تاسو مهرباني وکړئ په خپل ځان باندې رحم وکړئ په خپل والدین مور پلار باندې رحم وکړئ هغوی له مسلې مه پیدا کوئ ځان له مسلې پیدا کوئ هسپتال ستړي مړې تړلې د دې نه تاسو ځان وساتئ صحیح ده جنید چېرته دا سوچ دې کړی چې دا خلک چې ټول عمر زموږ د ژوند ساتلو په فکر کې پراته وي نو موږ له هم څه پکار دي د دې سره څه مرسته دا سوچ دې چېرته کړی دی دا وخت زما خواته زما ډېر ګران محترم رور ټریفک افسر عزیز استاد هم ناست دی ورسره سابق ډسټرکټ ټریفک انچارج او موجوده ای سی چو تانه معیار خان نظر خان هم ناست دی نو په دغه اړه به دې سره خبرې کوو جی سلامونه نیکې هیلې او احترامات ای سی چو صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله په خیر راغلی څنګه له خیر د ټیک ټاک شکر من ای سی چو صاحب تاسو ته چې کوم حکم میلاو شوی دی د ډي پی او صاحب د طرفه تاسو پکې څونه حده پورې کار وکړو څونه مې اراده ده زمون کار چې کوم دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی چونکې د موټر سایکلو دا داسې مرض دی چې دی کې د ماشومان ډېر زیات ایکسپایر کیږي او ډېر زیات چې کوم دی خرابېږي نو په دې باندې زمونږ د بالا افسرانو چې کوم دی ډېر زیات فوکس دی نو په دې کې زمونږ کوم نوی ډي آی جي صاحب چې راغلی دی او دغسې ډي پي او صاحب نه هغو پکې دا احکامات جاري کړي دي چې یاره تاسو په دې باندې کار وکړئ او دا خلک چې کوم دی چې دا دې نه دغه شي واوړي د دې خبرې نه ځکه چې ډېر خلک دی هغه هیلمټ نه استعمالوي او ډېر خلک دی چې هغه سره لایسنس نشته ماشومان دي یا چې کوم دی نمبر یې نه اخیستی نو په دې کې چې کوم دی قانوني هم ډېر مشکلات دي لکه سبا خدای مکړه داسې خبرې اغلا پې وشي بل څه شی وشي نو موږ ته هم پکې مشکلات دي نو په دې وجه چې کوم دی زمونږ بالا افسرانو چې کوم دی ډي پي او صاحب ډي آی جي صاحب هغوی دا خبره کړله ټوله ملکنډ ډویژن کې چې په دې باندې تاسو کاروایي وکړئ نو بس دغه طریقه ده روانه ده انشاءالله العزیز او که دې عوامو زموږ سره تعاون وکړو د پلار د ورور د کلیواله زما سره تعاون وکړو مشر یې راسره تعاون وکړو د علاقې مشر او انشاءالله العزیز دا خبره به ختمه شي شو صاحب زما دویم تپوس به دی چې کله دا ډرایوران یا رایډران چې ټو ویل ډرایو کوي یا فور ویل ډرایو کوي دا چې کله تاسو ونیسئ نو دا بیا د ټریفک چالان وله ورکوئ که نه په دفعه 379 کې به په اف آی آر کوئ
هغه خو ټریفیک چالان سټیټ ټریفیک والا موجود دی نو ټریفیک والا مونږ چالان ورکوو بس او چې څه کوم قانون کې هغه یي هغه چالان تیز رفتارۍ ځان نه دی دا هر شي ځان نه دی چې هیلمټ نه جو هغه ځان له چالان دی او تیز رفتاري د هغې ځان له چالان دی دغسې چې کوم دی ډرایوینګ لایسنس ورسره نه وي د هغې ځان له چالان دی یو قانون په دغه مهم کې چې کوم تاسو پولیسو روان کړی دی په دې کې ستاسو سره د عوامو څونه مرسته ده یاره بس برابر د که څه نه څه شته عوام څه نه څه دغه کوي خو بیا ورسره خبرو کې بیا پوهېږي لکه بیا پوه شي چې یاره دا مونږ دا کار واقعي غلط دی خو دا پولیس ته بوتلل دي ته یو داسې دغه ښکاري چې بس پته نه بدنامي جرم ورته بدنامي او جرم ورته ښکاري که نه هلکه نه دا پولیس چې تا بیایي یا تا له پرچه درکړي نو تا تنبیه کوي شو صاحب چېرته په دې مهم کې داسې شوي دي چې تاسو د یو چا بچې رانیولی یا وراره یا بل داسې رشته دار او هغه تاسو له په خوشحالۍ کې 1 کیلو مټیان راوړي چې زما د خیر ښېګړې دپاره م رانیولی دی دا اوس زما د طرفه تحفه والی داسې چېرته شوي نه جي دا نه کوي دغه چېرته کوي خو هغه خو بیا هم الټه چې کوم دی یاره دا په ذهن کې دی چې دا سړی ولې بولی دی وایي په ځای د دې چې تاسو ونازئ ستاسو الټه تعصب ساتي دا موږ اپریشیټ کولی نو هغې دا نه کوي چې یاره کنې داسې خو دا وایي چې یاره دا ولې بولې دی او دا داسې چلې او هغه چلې لکه دا اکثر باز کېږي چېرته 10% به داسې چې هغه په دې خبره پوهېږي چې یاره واقعي ده دا زما دپاره نور نشته داسې اخیری تپوس به ایسیو صاحب دا کومه چې د کوم والدین چې دي یا مسؤلین دي مشران دي د کورونو سربرای کوم بچې څه ته وایي دې ته څه پیغام لرئ بس دې ته موږ زه خو چې ټریفیک کې ما ورته دا پیغام ورکوو ورته بیا هم دا پیغام ورکوم چې ګوره کم سے کم دا ستاسو بچي دي که مري نو ستا بچی به مري که لاس یې ماتېږي ستا بچی به که موټرسایکل یې خرابېږي نو ستا نقصان کېږي مونږ خو چې کوم دی ټیک دی زه به تیمارګر یم بل ځای دی مونږ سره خو څه نه څه غم شته نو دومره غم چې څومره زما سره دومره ته د دې خپل بچي غم پیدا کړي انشاءالله یې سم بنئ ټیک شوه کتونکو د ایسیو صاحب پیغام هم تاسو وکتو یو عام سړی چې کله د قوم سره او د ملک سره احسان کول غواړي نو هغه چې نور هېڅ وسې نه کېږي نو دا شي کولی چې هغه د قانون د عایدکار د پابندیانو او ضوابطو د لاندې ژوند تېر کړي د قانون د لاندې ژوند تېرول چې کوم دي دا د یو فعال شهري ذمهداري هم ده د یو مهذبه شهري پهچان هم دی او د یو ښه او باشعوره انسان د جوړېدو خصوصیت هم دی عام خلک زمونږ دلته چې کوم خلک دی نو هغه دا خبره کوي چې یاره په امریکا کې او په یورپ کې او په پلانکي ځای کې داسې قانون دی او داسې قانون دی او داسې قانون دی د هغې اصل وجه دا ده چې عوام چې کوم دی په قانون باندې عمل کوي زه سعودي عرب ته 2 ځله تللی یم یو ځل حج ته تللی یم یو عمرې له تللی یم هلته څوک چې کوم دی د ډرم نه علاوه دغه نشي ګزارلی دا کچره کوم ځای هلته ډرمان پراته دي ته به چې کوم دی هر سړی دا دغه کوي چې راځي او هغه ډرم ته دغه کوي کچره ورسره نسوار لارو کې نه ګزاري نه بس هغه ډرم ته وراشي ټیک ده که نه نو موږ له د بار دغه راکوي دا پیغور درکوي چې هلته دا کېږي یو ځان ته سوچ نشته چې موږ څه کوو په کار دا چې ته دا هلته ټیک کېږي نو دلته هم ټیک شه که نه نو د ایسیو صاحب دې خبرې سره به زه بله یو خبره بدرګه کړم ایسیو صاحب چې ولس د پولیس نه بغیر او پولیس د ولس نه بغیر نیمګړي دي ولس لا هم پکار دي چې د پولیس مرسته وکړي او پولیس لا هم پکار دي چې د ولس خیال یې وساتي نو انشاءالله ایسیو صاحب دغه به زمونږ د عوامو د مفادو دپاره او د دیو د خیرخواهۍ دپاره او د دیو د تحفظ دپاره انشاءالله العزیز موږ خپل کوشش کوو موږ ټول خپلو کسانو ته هم دا ویلي چې بھئی د چا سره به ظلم نه کوئ چا سره به زیاتی نه کوئ خو چې کوم ځای کې نقصان کېږي د عوامو نو په کار ده چې هغه موږ مني کړو او د هغو د دغه نه موږ چې کوم دی خپل ذمهواري پوره کړو انشاءالله العزیز سمه د ایسیو صاحب ډېره مننه د وخت راکولو کتونکو دا زموږ نننۍ خپرونه په دې سره زه جاني ساره خونخیل د خپل کیمرمین ابراهیم خان سره ستاسو نه غواړم اجازت الله پامان